रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है एक रोज मोमिनो ز مریم سلرمه برخه لیکوال داد محمد ناوک ځوانانو په خپل منځ کې پس پس کاوه څوک په فیسبوک کې لګیا و چا ځمکه ګوروله ملا صاحب تقریر کاوه دا ځای د اخرت اول ګام دی که دلته خوشحاله وې آخرت به دې ښه زه د ملا صاحب خولې ته بوس ولاړ وم خپل کابوت ته مې کتل لکه هغه چې قبر ته ورو ورو ورسکیږي منډه مې کړه غوښتل مې په سپینو ټوټو کې نغښتی بدن وتښتوم غېږ نه ترې بدلېده د کالبوت له چپرکټ سره مې تکیه وکړه بېوسه کښېنستم ملا صاحب د عذابونو بیان پیل کړ زه مې له بدن سره ګنډل کېدم د اور پسې خانو ګنډل کېدم کوکې مې وهلې چا ځان نه پوی کاوه ورمنډه مې کړه د ملا صاحب په خوله مې لاس ورونیو لاس یې تر سټ ووت نارې مې وهلې چې ژر مې کالبوت قبر ته کوز کړئ چا نه اورېدل ورور مې د تره له زوی سره په خلکو کې ګرځېده پیسې یې ویشلې دوه ځوانان سره وډنګېدل شرمیږي هم نه دومره پیسې لري او سقاط ته یې ګوره بل ملګري ته ور پر غوږ شو کله دومره سقاطه خبر وای والله که مې ګام را اخیستی وای اوبه به مې لګولې د جومات خادم پیسې په خوشحالۍ په جوب ومنډلې زما ساه سمه شوه ورور ته مې ور منډه کړه ټولې هغه ته ورکړه ټولې هغه ته ورکړه نه یې اورېدل یوه ته یې پیسې ورکړې هغه د څنګ ملګري ته ونیوې ملا صاحب لاس په مخ تیر کړ د قبر پر سر بیروبار جوړ شو زه یې له چپرکټه کښته کړم خلکو نارې وهلې چا کلمې ویلې چا په زوره زوره ویل سوکه سوکه دې خواته دې خواته بس د قبر په منځ کې مې کالبوت ته کتل مخ یې قبلې ته و تک زړ ښکارېده پوره بېوسه دغه مخ ډیرو مخونو لیدلی و تلویزیونونو کې فیسبوک کې غونډو کې ډیرو یې د لیدو تمه لرله ډیرو یې له لیدو کرکه کوله په ادې یې ګران و میرمن یې زړه پورې نښتی و عمر څومره ښکل کړی و نن په یوه خوا ړنګ و نور په سپینه ټوټه کې نغښتی و وړوکي قبر ته یې تیږې ودرولې یو تن پرله پسې لمده خټه ور اچوله کالبوت مې زنداني شو له قبره وروستی سړی راوخوت پنځو شپږو بیلچو ورته برابرې کړې له قبر راویستل یې خاوره یې ټوله ورتوی کړه د قبر پر سر دوړې جوړې شوې شیبه وروسته زما کالبوت تر کوټه خاورو لاندې و دوی نه لیدل ما لیده همهغسې ژړ مخ پروت و ملا صاحب د قبر سر ته ودرېده څه یې ویل دعا یې وکړه خلک یو یو د کلي په خوا روان شول ورور مې قبر ته وکتل اوښکې یې ژر ژر پاکولې ما په خلکو پسې منډه اخیسته وتړل شوم له کالبوته نه شوای تلی د خاورو له کوټې سره کښېنستم خلک ډله ډله کلي ته روان شول هدیره چوپه شوه د قبرونو جنډې رپېدې دوی ټول تر ما مخکې دلته راغلي وو زه اوس راغلم لا ورسره په اړیکه کې نه وم ژوند ته مې پام شول لکه مړی چې نه وي شوي سره خندل یې غږېدل یوه ویل اوس دې خدای وبخښي په هیڅ نه و بند